بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نور ستاسو شکریا دا کوم تاسو دلته رالی. دا کوم بابل ورځ چې کوم درنه په اسلام آباد کې او دا هر د ټول پاکستان په سطح بیا بالکل سن د موږ د ملکن ډیویژن خیبر پختونخوا دا څونه خلک چې تلو په دې کې کم کسان چې تاسو وسوي کم کسان شهیدان شو دي کوم مړي دي الله موږ به دعا کوو او چې الله دې هغه په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي او کم کسان چې زخمیان دي الله دې هغه ښه کړي او دا کم خلک چې تللی او یا زخمیان شو دي کم وفات شو دي نو دا خو واقعي او خفګان خبره ده. او د دې سره سره زمونږ د چارباغ نه یو دغه تللی شیر محمد چې هغه ټول خیبر پختونخوا کې یا ملکن ډیویژن کې خلک ډېر پیژني او دغه د هرې پارټۍ سره که هغه مسلم لیگ دی که پیپل دی که علما دی که پی ټی آی دا خدار یو سره هغه ځان ټچ کړی او ځي او دغه هر پارټۍ کې هغه خپل دغه کوي مرګتیا کوي. نو دا یو ډیره کمزوري کورنۍ ده او دا تقریبا 3 تنه ورونه دي او ټول دغسې دي بولاګان دي او دې تل نن تقریبا 7 ورځ ده نشته. نو موږ انجینیر صاحب ته هم ستاسو په میډیا په وساطت باندې ورته وایو چې زموږ سره په دې کې ښه هیلپ وکړي او هلته چې د کم ملګري دي کم ادارې دي هغو ته سوال جواب وکړي هغو سره خبره وکړي د موږ له پیدا کړي چې دلته د دوی په کور کې غم دی چې مور پلار یې پسې خفه دي جاړي ګرځي را ګرځي پسې بالکل او تقریبا چې لکه د سوات او بیا زمونږ دا ایریا چې د زمونږ دا سیټ خوازه خیله چارباغ مینګوره په دې کې پسې دا خلک د عوام هم ډېر خفه دي کم ځای په پنډۍ کې اسلام آباد کې که هر ځای چې کم ځای نو انشاءالله چې موږ بس په نیمه شپه ځو او دی به هغه ځای نه راچوتو او مور پلار لا دوله به یې راوړو زمونږ نمبر به ومي به دې زمونږ سره به دې نمبر رابطه وکړی شي که هغه تاڼۍ کې چېرته نیولی نو هغو ته هم دا اپیل کوو چې یاره تاسو دی به دې زمونږ سره به دې نمبر باندې رابطه وکړئ چې هر ځای تاڼۍ کې یا هر ځای کې نو موږ به پسې ځو ا دی به موږ دلته راولو ایم این اے شو ایم پی اے شو د پارټۍ چې کم نور ملګري دي د پی ټی آی نو هغو ته هم دا اپیل کوو چې یاره تاسو د دې کې موږ سره هیلپ وکړئ او دا کس پیدا کول غواړي ځکه نه د پنجابۍ پوهېږي نه په اردو پوهېږي صرف پښتو باندې هم پوهېږي خو پښتو والا هم صحیح نه ورځي دونه هغه بولا دی نو موږ د ټولو ته دا اپیل کوو چې د دې کې هیلپ وکړئ او دی موږ له پیدا کوي. په دې 24 تاریخ باندې چې په دې اسلام آباد کې د پی ټی آی د ورکرانو او د پارټۍ او درنه شروع شوی و او هغې له زمونږ د کې پی کې پښتانه او بلکې زمونږ د ملکن ډیویژن او بیا د سوات او بیا زمونږ د چارباغ خوازخیلې دا کسان تللی هلته کې او د درنې د کولو دپاره خو په هغې کې ورسره زمونږ د چارباغ یو ناپوهه یو بې زبانه چې نوم یې شیر محمد دی د هرې پارټۍ سره هغه الوزي چې کومه پارټي دغه کېږي هغه د جماعت علما جانډه الګی جامې اغوندي د نیشنل پارټۍ جامې اغوندي هغه د پی ټی آی جامې اغوندي هغه د مسلم لیگ جامې اغوندي هغې کې دا نشته دی هغه یو دماغي کمزوري ده د هغه خو بهرحال هغه په هر دغه کې ځي نو هغه اوس په دې درنه کې زمونږ د پی ټی آی د دې وروڼو سره درنې نه تللی او واپسي دا 7 ورځ ده او د هغه د واپسۍ څه دغه ونه شو معلومات ونه شو نو موږ د خپل ډاکټر امجد صاحب ایم این اے ته او علي شاه خان ایم پی اے ته هم دا سوال کوو چې تاسو په دې کې هم مرسته وکئ او د دې په دغه باندې موږ خپل انجینیر امیر مقام صاحب ته هم دا وایو چې یاره ته په دې کې زیاتر کوشش وکړه ځکه چې ته په مرکز کې ناڅې او دا زمونږ د چارباغ د کلي یو ښکلا وه د شیر محمد زمونږ د چارباغ د کلي یو ښکلا وه جي دلته پسې د چارباغ د خوازخیلې خلک ټول خفه دي جي د عوام پسې خفه دي مور و پلار خو لا پرې هغه خو جاړي د هغو خو د زړه نه وینې بهیږي د هغو خو دا خلک پسې ټول خفه دي جي نو موږ انجینیر امیر مقام صاحب ته هم دا وایو چې تاسو خپل کوشش وکئ خپل دغه وکئ او په دې کې ډېر هیلپ وکئ چې دا شیر محمد را پیدا شي او موږ به پسې لاړ شو
موږ به خپل خرچي وکړو، خپل ګاډي به بوزو، خپل دغه به وکړو، خپل منډه ترړه به وکړو، خو چې موږ ته ځای معلوم شي چې یاره په پلاني ځای کې دی او په پلاني دغه کې نه موږ پسې هلته کې لاړ شو او انشاءالله چې هغه به راولو نو مور پلار به هم خوشحاله شي او مور پلار ته به سکون هم میلاو شي، ځکه هغه ډېر بې وسه خلک دی، ډېر بې دغه خلک دی، بې ضرره خلک دی. د شیر محمد یو دوه درې وروڼه نور هم دي، هغه هم دغه شانتې دماغي توازن د هغو هم ښه نه دي او دغه یو پلار دی او هغه بس ډېر زیات بې درکه دی، ډېر زیات خفه دی مور پلار